لکه ډېر الکان چې کله مسجد تراشي حیران بشي وته ته الته به خلک ولاړي د رب څه مناجات شروع دی خدای بدبخت به بار ولاړي دی به د خلکو څه خبرې اترې چېرته فیسبوک کوي چېرته جرګې کوي دا زمونږ د نوجوان نسل غټه بدبختي ده. نبی صلی الله علیه وسلم ایو پیرو فرمایل صحابه کرام ته ترغیب ورکاو د قیام اللیل چې د امام سره تراویح کوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ان الرجل اذا قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلة چا چې د امام سره قیام اللیل کو تراویح ورسره وکړي تر دې چې امام فارغ شي د لپاره د ټول شپې تهجد لیکل کېدلی شي د ټول شپې د قیام ثواب د لپاره لیکل کېدلی شي. دا معمولی خبر مشمارای نه په غپ اړوي او دا رګه د تراونه مسخره هم جوړوي چې تراونه تاسو مسخره جوړی کوي. لکه ډېر الکان چې کله مسجد تراشي حیران بشي وته ته الته خلک ولاړي د رب څه مناجات شروع دی خدای بدبخت به بار ولاړي دی به د خلکو څه خبرې اترې چېرته فیسبوک کوي چېرته جرګې کوي دا زمونږ د نوجوان نسل غټه بدبختي ده. الته به قرات امام شروع وي قرات به جهر باندې کی الکان به بار ولاړي ځاله به جرګې کوي دا بدبختي ده. او چې زه خپل قرآن په خپل قدر نکوم زه به د یهودي او د انګریز او د هندونه څه ګیله وکم چې دا زما د قرآن بې عزتي کوي هغې په یو طرز بې عزتي کوي او دا نسل یې په بل طرز باندې بې عزتي کوي. خو موږ ته د بل بې عزتي ښکاره کېږي د خپله بې عزتۍ موږ ته اندازه نه لګي. قرآن دا نه ویلي وایي دا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. ته څنګه چې کله قرأت کېدلی شي بار تا شور جوړ کړی ته د قرآن بې عزتي نه کوې. لہذا قیام اللیل دغه اهتمام هغه ډېر زیات کوئ.